السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د فرعون لور. که دا ستاسو اول راتګ وي لومړی زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ورسره په خوا کې د ګنټۍ نښان هم کېکاږئ او دا ویډیو نورو مسلمانانو ته هم شیر کړئ. له عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل د معراج په شپه مې خوږه خوشبويي تر پوزې شوه. له جبرائیل علیه السلام څخه مې پوښتنه وکړه دا خوشبويي د څه شي ده؟ هغه راته وویل دا د فرعون د لور د سر ږمونځ کوونکې میرمنې او د هغې د اولاد ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي ما له جبرائیل علیه السلام څخه د هغې کیسې پوښتنه وکړه او هغه کیسه یې داسې بیان کړه. هغه یوه ورځ د فرعون د لور سر ږمونځ کاوه چې ږمونځ یې له لاسه ولوېدله او ناڅاپه یې له خولې څخه د بسم الله جمله ووتله. د فرعون لور ورته وویل له الله جل جلاله څخه د مراد زما پلار دی؟ هغې ورته وویل نه بلکې زما الله جل جلاله هغه ذات دی چې ستا د پلار هم خالق دی. تر دې وخته پورې دې میرمنې له فرعون او د هغه له کورنۍ څخه ایمان پټ ساتلی و. د فرعون لور ورته وویل زه به مې خپل پلار ته دا خبره کوم. دې ورته وویل ورته ویې کړه. د فرعون لور خپل پلار ته وویل زما سر ږمونځ کوونکې ستا خدایي نه مني. فرعون سمدستي هغه راوغوښتله. فرعون ورته وویل ای پلانکۍ ته له ما پرته بل رب هم لرې؟ هغې ورته وویل هو زما او ستا دواړو رب یو الله جل جلاله دی. فرعون امر وکړ چې د نحاسو په لوښي کې تیل ګرم کړئ او دا میرمن سره له اولادونو پکې وغورځوئ. دې میرمنې فرعون ته وویل زما یوه خبره را سره ومنه. فرعون ورته وویل وایه کومه خبر؟ شاید فرعون به فکر کاوه چې زما خدایي منلو ته تیاره شوه خو هغې ورته وویل زما او زما د اولادونو له سوځولو وروسته زما او د هغوی هډوکې په یوه کفن کې وپیچه او یو ځای مو دفن کړه. فرعون ورته وویل همداسې به وکړو. دا میرمن سره له اولادونو راوستل شوه او د دې په مخ کې یې د هغې یو بچی خوټېدلو تیلو ته وغورځاوه. د دې ایماندارې میرمنې په غېږ کې یو تی خوړونکی بچی پاتې شو او نور یې ټول په تیلو کې ورید شول. هغه یې په غېږ کې و او د همدې تیخوره ماشوم له امله زړه نازړه وه چې څه وکړي. همدې تیخوره ماشوم ورته ویل مورکۍ د دنیا عذاب د آخرت له عذابه اسانه ده. له ماشوم سره یې خوټېدلو تیلو ته ورودانګل. عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه وایي په ماشومتوب کې 4 ماشومانو خبرې کړي دي. د مریم زوی عیسی علیه السلام، جریج ماشوم، د یوسف علیه السلام ګواه او د فرعون د لور د سر ږمونځ کوونکې میرمنې زوی. دا قصه د حدیثو په کتابونو امام احمد، طبرانی، ابن حبان او الحاکم No